اشرف غني چې ځان ته متفکر وایي بیا یې په عمل کې ثابتوي هم. افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د ولسمشر غني نوې تګلاره. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو په موخه یوه مادهیز تګلاره جوړه کړې. په دې تګلاره کې له امریکا غوښتل شوي چې له دې هېواده له وتو وروسته له ترهګرۍ سره د مبارزې چوکاټ جوړ کړي. په دې تګلاره کې دغه راز له طالبانو د اوربند او د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د روزنې د بندولو غوښتنه هم شوې ده. ارګ د سولې تګلارې جزئیات په داسې حال کې په ډاګه کړل چې ټاکل شوې وه نن د سولې په اړه د چین مرکز بیجینګ کې یوه غونډه جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډېده. د محمد اشرف غني لخوا د سولې په جوړه شوې تګلاره کې له امریکا غوښتل شوي چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو او له هغې وروسته دغلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې لپاره پلان جوړ کړي. ولسمشر د دغې تګلارې په دویمه ماده کې له طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو مخکې دوه اړخیزه اوربند ومني. هغه کار چې حکومت غواړي پوه شي طالبان یو واحده رهبري لري او که نه. له اسلام آباد سره خبرې د دغې تګلارې بله برخه ده. په دې اړه ویل شوي افغانستان باید پوه شي چې پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ورکول او د هغوی روسنه دروي او که نه. د ارګ ویان صدیق صدیقي وایي دا تګلاره د سولې په موخه د حکومت د هڅو په ترڅ کې جوړه شوې ده. د حکومت د طرحې د ملاتړ لپاره ښاغلي غني د سیاستوالو، مدني ټولنو، د قربانیانو د کورنۍ او د ځوانو، میرمنو او سړیو د استازو ګډه کوچنۍ جرګه وړاندیز کړی چې د څه کم 15 هېوادونو او ملګرو ملتونو استازي به هم پکې وي. د دغې تګلارې جزئیات په داسې حال کې اعلان شي چې ټاکل شوې وه نن د چین په پایتخت کې بین الافغاني ناسته شوې وای. ارګ وایي چې د بیجینګ د ناستې د تازه نیټې تر اعلان وروسته به په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو نوملړ هم اعلان کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وایي چې د بیجینګ غونډه د چین له لوري ځنډول شوې وه. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو د 9 پړاوونو د ناستو ترڅنګ له څو میاشتو را په دې خوا د افغان سولې لپاره هڅې روانې وې، خو د دوحې ناستې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري ودرول شوې. بل خوا په وزیرانو شورا غونډه کې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله ویل چې د سولې لپاره باید له هر فرصت ګټه واخیستل شي.